تازه او ډېر بد خبر له کندز ولایت څخه. کندز کې یو کس خپل 4 کلن زوی په چاقو حلال کړی دی. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د خروټ په کلي کې د عبدالغفار په نوم دې کس خپل 4 کلن زوی په چاقو حلال کړی او وژلی دی. که څه هم د پیښې اصلي انګیزه معلومه نه ده، خو د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ قاتل د رواني مشکلاتو سره مخ دی. په کندز کې د طالبانو امنیت مدانۍ وایي عبدالغفار یې د ماشوم تر قتل وروسته نیولی دی او تر لومړنیو پلټنو وروسته یې محکمې ته سپاري. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کړی خبر. تر بیا مو په الله سپارم.